د تبدیلی د سرکار د مثالي پولیسو یوه نوې کارنامه مخې ته راځي او د صوبې عوام اریان دریان دي چې د کومې صوبې د پولیسو د کارنامو وزیر اعظم په ټول وطن کې ډنډوره کوي د هغوی د خودسرۍ او لا قانونیت دا حال دی نو چې د نورو صوبو د پولیسو حال به تر کومې رسېدلی وي. تېره ورځ همدغسې یو ناشنا واقعه هغه وخت مخې ته راغله چې کله د پولیس په جامو کې په عام موټر کې 3 کسان راغلل او د درګۍ ملکن د ډک بازار نه یې 2 کسان په غیر قانوني طور د اوچتولو او اغوا کولو هڅه وکړه. خو ولې د بازار د خلکو په راغونډېدو او بیا په تیره د اغوا کوونکو کسانو د رشته دارو په وخت را رسېدو سره د پولیسو د غیر قانوني هڅه شنډه شوه. د سوچ او افسوس خبره دا ده چې د مردان ضلع نه راغلي د پولیسو دغه کسان د ملکن ضلع د درګۍ لیویز تاڼې د حدودو دننه د غیر قانوني اغوا کاروایی کوله او د درګۍ لیویز تاڼه د دې نه ناخبره وه. ولې د خوشبختۍ خبره دا وه چې هم په دغه وخت د ملاکن لیویز د ډي اس بي انچارج سید لطیف په مقره ورسېدو او دغه پولیس اهلکار یې د ځان سره لیویز تاڼه درګۍ ته بوتلل. وروسته معلومه شوه چې دغه پولیس اهلکار د شیرګړ تاڼې اس ایچ او عجب خان، د لونخوړ تاڼې اس ایچ او اشق حسین او د تخبۍ تاڼې انسپکټر علمگیر وو چې ورسره یو پرایویټ موټر او د پولیس موبایل گاډی هم وو. د دوی وینا وه چې نیونکي کسان شهزاد، غنی او کامران د موټر سایکلو په تختولو کې ملوث دي او د دوی خلاف کاروایی ضروری وه. ولې بل اړخ ته د نیونکو کسانو د رشته دارانو وینا وه چې د مردان پولیس داوا غلطه ده او کچره هم داسې سوي نو د ملکن خپل انتظامیه په دې لړ کې لګیا ده او خو په توندۍ کاروایانې کوي او موږ بخپل دا کسان په خپل د ملکن لیویز تاڼې ته د تفتیش لپاره ورکړې وي. یاد دی وی چې په داسې قسمه کاروایانو کې د ملزمانو خلاف باقاعده اف آی آر کیږي او هم د هغې اف آی آر کاپي د کاروایی کوونکي ضلع ډپټي کمشنر ته د ضروري اقداماتو او اجازت لپاره لیږلی شي او بیا هم د هغه ضلع د انتظامیې په مرسته او شراکت سره د ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. ولې د بده مرغه یا خو د ملکن انتظامیه دومره بې اختیاره ده چې د دا قسمه غیر قانوني کاروایی مخنیوی نشي کولی او یا ورسره پټ په پټه په دې کاروایی کې ککړ دي. د دې ځای د عوامو وینا ده چې د دغه شان وارداتو په شا پېښور پولیس اهلکار د تختونکو کسانو نه ښې ډېرې پیسې اخلي او بیا یې پرېږدي. د عوامو د وزیر اعلی خیبر پختونخوا او آی جی خیبر پختونخوا نه مطالبه ده چې په متعلقه واقعه کې ککړ د پولیسو اهلکارو خلاف د فوري کاروایی وشي او محکمه پولیس ته د دا قسمه مجرم فطرته اهلکارونه صفا کړي. دوی د ډپټي کمشنر ملاکن نه هم مطالبه وکړه چې د خپل علاقې د عوامو د ځان او مال د حفاظت لپاره دي ګامونه پورته کړي او لیویز تاڼې دي په دې حق لا نور هم چمتو کړي چې په مستقبل کې دا قسمه واقعات مخې ته را نشي. صابر حجازي، ملاکن ټي وي، درګۍ. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسي. د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره، د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام. د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام. هیډے پبلک سکول درګۍ، مین جی ټی روډ درګۍ.